د دې محفل مشر میلمه زموږ ډېر ګران مشر بختي روان عمر خیل صاحب ته خاص کوم چې هغوی زموږ سره خپل تاثرات شریکي. اوس بختي روان عمر خیل صاحب. بسم الله الرحمن الرحیم. زه به هم هماغه شانتې روایتي لفظونه به ووایم، خو د زړه د خلاصه به ووایم چې زه حقیقت دا دی چې زه ډېر خوشحاله هم یم چې تاسو ټول وینم، کله مې هم وینم نو خوشحالېږم درته هم. زما او زما د ملګرو په زړه کې ستاسو ټولو سره ډېر زیات محبت هم دی، مینه هم د سره هم ده. او دا نن چې تاسو د کوم درناوی موږ له راکړو، دا نشست هم را جوړ کړو د مرستیال لیکوال ملکنډ د ملګرو او د مل تنقیدي ګروپ ملګرو دپاره دا غونډه را جوړ کړه. دا دومره معتبره د دې همغه روایتي خبرې چې الفاظ نه لري چې ستاسو شکریه پې سړی ادا کړي شي. خو بهرحال ستاسو ډېره مننه د اواز ملکنډ د ټولو مشرانو، د ملګرو، د ټولو ښاغلو مننه کوو، احسانمند یو، الله هم خوشحاله لره. او اوس زمونږ دا کور تقریبا یو کور جوړ شوی دی، هغه کمل دی، کپل دی، که اواز ملکنډ دی، که یاران قلم دی. ځکه چې زمونږ یو بل سره کلونه تیر شو، ناستې مو شوې، یو بل هم ډېر تر نږدې نه وپېژندو، یو بل هم واورېدو، خیالونه مې یو بل سره شریک کړه، یو بل سره م ګپونه ولګول، چکرې مو لګولې، په هر موضوع باندې م خبرې وکړې. نو یو بل ته ډېر زیات نږدې شو او هغه رشته داسې شو چې ډېره پخه شوه. او انشاءالله امید دی چې دا به موږ تر ژونده ساتو، کوشش به کوو چې د یو بل د عزتونو او د یو بل سره د مینې هغه شریکه مینه موږ یو بل سره وپالو. نو دغه زما جذبات دي، هر وخت دغه زمونږ د ټولو کورونه، دا ستاسو کورونه دي، ستاسو کورونه زمونږ دي، دا مونږ ټول یو ټبر یو، یو کور یو، او یو مقصد هم دی، یو کار هم دی. مونږ په یو ډېر دروند مقصد باندې د روري او د دوستي جوړه شوې ده. هغه بنیادي توګه باندې زمونږ همدغه مقصد یا دغه کم مرکز چې دی چې مونږ یو بل ته راټولوي، نو هغه زمونږ ژبه ده، زمونږ کلچر دی، زمونږ مینه ده، پښتونولي ده، زمونږ چې څومره روایتونه دي، زمونږ اقدار دي، د هغې د ساتنې په غرض باندې، د هغې د دنیا ته د ښودنې په غرض باندې، هغه د شعر په جواب باندې، هغه د نورو نثري لیکلو په ذریعه باندې دنیا ته دا ښودل دي چې پښتانه څنګه تاریخ لري، څنګه حال لري، د مستقبل لپاره کم جذبات لري، څه پروګرام لري، څه کړنلار لري. نو دا ټولې خبرې بیا مونږ د خپلو حالاتو، د مونږ د خپلو ستونزو، دا ټولې خبرې مونږ په ډېره سافټ او مهین او په زړه راښکونکي انداز کې د شعر په ژبه زمونږ ملګري لګیا دي، کوشش کوي او هغه دنیا ته وړاندې کوي. او انشاءالله چې زمونږ دغه راڼه او ښایسته او ښکلي مخونه به دنیا ته ښکاره کېږي، او دا په مونږ چې کم تورونه لګي، په مونږ چې کم الزامونه لګي، یا زمونږ سره چې کمې ورانې خبرې تړلې شوي دي، د دې سپیناوی به وختونه هم وکړي. او دا زمونږ کم کلامونه چې دي، دا زمونږ شاعري چې ده، دا خو مونږ د زړه هغه بړاس پې وباسو، وختي طور مونږ وایو چې بس خبره لاړه وشوه او تېره شوه، خو نه، داسې نه ده. دا یو تاریخ رقم کېږي، دا به لیکلی کېږي، دا به یاد ساتلی کېږي. زمونږ یو خبره ده چې مونږ عمر له ټول خلک دا هڅه کوي او د خیالي او دا خبرې مونږ کوو په خپلو کورونو کې هم او په خپلو محفلونو کې هم، چې د راتلونکي ژوند لپاره څه کول پکار دي، خپل مستقبل لپاره څه کول پکار دي. یعنی د راتلونکي ژوند د مستقبل د هغې د روښانتیا دپاره، د هغې د خپل قام
خو اصل زه ویم چې مستقبل د پاره هم ټیک ده روان یو خلک خو خلک لوی خلک او کم چې داسې سپیشل خلک دي انټلیکچوالز دي نو دا د ماضي لپاره کار کوي مستقبل را روان دی او دا هر لمحه حاضر حال چې څومره دی نو دا ماضي ته کنورټ کیږي او ماضي ته رسی نو مستقبل خو به هر څنګه چې وي خو خیال په دې پکار دی چې په مستقبل کې به زما د ماضي په حواله باندې څوک څه خبره کوي نو چې ماضي جوړ شي د سړي دا ډېره لویه خبره ده مستقبل به خدای جوړي زما خیال دا و چې نور کله عموما داسې ما ته خبرې ډېرې زیاتې ګرانې زما په او نن سبا خو راته ډېرې ګرانې شوي دي ملګري مې کشران مې الحمدلله ډېر زیات قابلان شوي داسې خبرې وکړي چې د هغې د پاسه بله خبره کېدی نه شي نو زما په سوچونو کې په خیالونو کې ډېرې خبرې خو چې کله زه بیانوم نو نه بیانېږي رانه او بدنصیبي مې دا ده چې خوش نصیبي ده هسې مې کومه روزمره د بدنصیبي ورته وایي چې ناسته ولاړه مې ټوله د شاعرانو سره د نو شاعران خپل شعرونه وي ځان آزاد کې خو زه اکثر شاکر صاحب ته یم د خبرو نه مې کړنګ دی چې موضوع وي نو سړی په هغې باندې خبرو کې بیا هم یا لیکلی یا څه نو عموما داسې محفلونو ته زه لاړ شم ما نه پېژني شاکر صاحب نو ما شعرونو دپاره راوغواړي نو بیا مې هغه ټایم مې د یو خدای چې خدای پاک اوس به څه وایم شعر خو زه لیکم نه نو نن چې زه د کلي نه راتلم نو زما تاسو ته شعرونه اورول د شعر په نیت راغلی وم نو نن راته وایي چې خبرې به وکړي نو دغه مسلې دي نو به هر حال بیا درته هم وایم ما یو نظم ترجمه کړی دی منظوم نو په دغه کتاب کې د سالک مخې د کتاب پروت دی په دې کې ګډوډ غوندې پروت دی دا زما د استاسو سره د محبت غ اظهار دی یو ډالۍ ده بس هر څنګه چې دا نو هغه تاسو ته اورو سالک صاحب دا اوږد نظم دی مسمس دی نو شروع مې کړی و پکې بنې خو بیا ورو ګرانېدو خو په یوه مخه مې لیکلی دی هر څنګه چې دی نو ما منظوم هم په هغه کې مې لیکلی دی او یو بند دی پاتې شوی هغه به هم شوی خو شاکر را باندې راغی یو بند مې کو دا کوڅې او د نظم عنوان درته هم نه ویم دا کوڅې او بازارونه چې ښایست پکې خرڅېږي سهار صاحب دا کوڅې دا بازارونه چې ښایست پکې خرڅېږي د ژوندون د بقا ټولې قافلې پکې شوکېږي څوکیدار د عزتونو چرته نه ښکاري شرمېږي څوکیدار د عزتونو چرته نه ښکاري شرمېږي د مشرق د تقدس سناخوانانو چرته لاړی په دې څاوره څاو کوڅو کې دې شوګیر بازار کې په دې څاوره څاو کوڅو کې دې شوګیر بازار کې سروهلي خلک ګرځي د پیسو په شړنګهار کې د عصمت سوداګر وران شي کله کله په بیوپار کې په دې څاوره څاو کوڅو کې دې شوګیر بازار کې سروهلي خلک ګرځي د پیسو په شړنګهار کې د عصمت سوداګر وران شي کله کله په بیوپار کې د مشرق د تقدس سناخوانانو چرته لاړی څه نیمزاله شان رڼا ده او بدبویه ټولې لارې څه نیمزالې شان رڼا ده او بدبویه ټولې لارې ګلغوټی ژړې زبېښلې او مروړلې یو بیمار څه نیمزاله شان رڼا ده او بدبویه ټولې لارې ګلغوټی ژړې زبېښلې او مروړلې او بیمارې د پیسو په عوض ټولې پیغلې جونه دي نوکارې
د پیسو په عوض ټولې پیغلې جونې دي نو کارې د مشرق د تقدس تنخوانانو چرته لاړې د کړکو په هر یو چون کې د ګونګرو شرنګا راخیږي د کړکو په هر یو چون کې د ګونګرو شرنګا راخیږي په ساډوبي شان ماحول کې د دوپړو درزا راخیږي د بیجوند د کوټړو نه د ټوخو ټخا راخیږي د کړکو په هر یو چون کې د ګونګرو شرنګا راخیږي په ساډوبي شان ماحول نه د دوپړو درزا راخیږي د بیجوند د کوټړو نه د ټوخو ټخا راخیږي د مشرق د تقدس تنخوانانو چرته لاړی او خنداګانې بړقاګانې دي د هرې لارې سر ته یوه غوغا د جوړه شوې چار چاپېره هر یو ورته نه خبرې دي چې کېږي لوپټې ته هم څادر ته د مشرق د تقدس سنخوانانو چرته لاړل دا ګلونه امیلونه او د سرو لاړو داغونه بد اخلاقه شان خبرې بدتمیزه نظرونه دا ګلونه میلونه او د سرو لاړو داغونه بد اخلاقه شان خبرې بدتمیزه نظرونه دا ناجوړه شان مخونه او رازوړن بدنونه د مشرق د تقدس سنخوانانو چرته لاړل وږې سترګې دي چې اوړي په طرف د هر یو ښکلي په سینو پسې اوږدېږي هر یو کس دې لاس وښکلي وږې سترګې دي چې اوړي په طرف د هر یو ښکلي په سینو پسې اوږدېږي هر یو کس دې لاس وښکلي شپې روانې دي پړوو ته یو د بل نه مخکې ځغلي د مشرق د تقدس سنخوانانو چرته لاړل دا بازار هر چا لیدلی کشران که مشران که زامن دي مټوره که پلرونه باباګان دي دلته ټولې ارتینې دي یا د خور او مور په شان دي د مشرق د تقدس سنخوانانو چرته لاړ زلیخه ده که هوا ده یشودا ده که رادا ده یو زوزاد ده یو امت ده که هغه ده او که دا ده مدد غواړي خلاصې غواړي هر لور لاس په دعا ده د مشرق د تقدس سنخوانانو چرته لاړی اخیری چې بلاو خدا یعنی دین کو بلاو خدا یعنی دین کو بلاو یہ منظر یہ کوچے یہ گلیاں یہ منظر دکھاؤ بلاؤ خدا یعنی دین کو بلاؤ یہ گلیاں یہ کوچے یہ منظر دکھاؤ ثناخوان تقدیس مشرق کو لاؤ ثناخوان تقدیس مشرق کہاں ہے